السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو الله دې وکړي راته روغ جوړ او صحتمند وای. ډېر وخت بعد زه درته یو ځل بیا یوې خوندورې او نوې اپ سره راغلی یم. نو ملګرو دغه ډېره خوندوره ویډیو ده، تاسو اسکیپ کوئ مه، له دې څخه ګټه واخلئ. همدغه اپلیکیشن مخ ته بوځئ، دا د خپل افغانستان رسمي او د خپل افغانستان د حکومت خپل رسمي اپ دی. له دې څخه ګټه واخلئ او دغه مخ ته بوځئ، تاسو به انشاءالله ډېر عواید ترلاسه کړئ. ملګرو دغه صفحه تاسو کتلی شئ چې په دغه صفحه کې څه لیکل شوي دي، اویا افغانۍ هر نوي کارکوونکي په بلنې سره ترلاسه کړئ. چېرته تاسو یو نوی کس راولئ، تاسو ته اویا افغانۍ درکوي. دغه یو بهترین اپ دی، له خارجه پیسې او له دې ځای څخه پیسې خارج ته لیږلی شئ. بالکل د صرافۍ سیستم دی، خپل موبایل ته یې زلوډ کولی شئ، نور موبایلو ته یې زلوډ کولی شئ. یعنې زلوډ کې هم کمیشن درکوي او که کسان راولئ هم کمیشن درکوي او نورو اپونو ته هم پیسې لیږل کېږي ترې. که چېرته تاسو یو ولایت نه په بل ولایت کې یاستئ، نو هغې ولایت ته تاسو ته هم پیسې لیږلی شئ او کوم کمیشن در څخه نه کټ کېږي، تاسو ته کمیشن پکې پاتې کېږي. نو دا نوی اپډیټ چې پکې راغلی دی، تاسو دغه کتلی شئ چې څه خلته اپ دی. که چېرته یو کارکوونکی راولئ 10 افغانۍ درکوي، که همغه کارکوونکی حساب رجسټر کړي نو 20 افغانۍ درکوي. که په ویز کارت لري، یعنې که کمپیوټري تذکیروي یا کاغذي تذکیروي، په هغه باندې ځان رجسټر کړي، تاسو ته 40 افغانۍ درکول کېږي. څه ډول کسان ورته راوستلی شئ، څه ډول تاسو ته پیسې درکوي، درته ټوله طریقه سټپ بای سټپ ښایم. نو تاسو ملګرو دغه ویډیو نه سکیپ کوئ، ویډیو نور ملګرو ته شیر کړئ چې ټول افغانان ورڅخه ګټه واخلي. دا صرف د افغانانو دی، خپل اپ نه دی. خپل اپ 34 ولایتونو کې څانګې لري. تاسو خپل ولایت کې که تاسو اطمینان نه لرئ، 34 ولایتونو کې هر ولایت کې تاسو یاستئ، هغه ولایت ته لاړ شئ، بازار کې د حسابۍ پوښتنه وکړئ، تاسو یو څانګه دی، هغه کې هم معلومات درکوي. خو راشئ پر همدغه لینک باندې تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ. لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. ملګرو دا ډول یو اپ ما درته اچولی دی، د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. نور ویډیوګانې هم شته را سره پر همدغه یوټیوب چینل کې. نور ویډیوګانې هم شته چې څه ډول تذکره باندې اکاونټ رجسټر کړو او څه ډول نور معلومات پکې کړي. د ټولو ویډیوګانې زما په یوټیوب چینل کې شته، د ویډیوګانې نورې هم شته. تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو، تاسو به یوه صفحه راخلاصه شي. د چا په لینک باندې به تاسو حتما راځئ. که ډایرکټلی پلی سټور څخه حساب پیل ډاونلوډ کړئ، بیا تاسو ته نه کمیشن درکوي، نه بل ملګري ته کمیشن ځي او بیا تاسو ته هم کمیشن نه درکول کېږي. نو ملګرو دا ډول صفحه به درته راخلاصوي. په دغه اولنۍ خانه کې خپل د موبایل شمېره ولیکئ. وروسته ملګرو دغه ته چک مارک وکړئ، هغه شمېره به ولیکئ چې په خپل نمبر باندې صفحه اکاونټ جوړوي. بیا به د کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. موبایل ته یو کوډ درته راشي، دغه کوډ به ورکوئ. صحیح ده ملګرو، ماته کوډ راغلی. کله چې کوډ ورکړئ، بیا دغه شنه ټپه باندې کلیک وکړئ، تاسو به مخ ته لاړ شئ، اکاونټ به وریفای انوایټ به شي. نو ملګرو چې پلی سټور ته تاسو لاړئ، نو ملګرو بیا په همدغه ډول اپ تاسو ته پلی سټور کې راشي، دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله چې را ډاونلوډ کړئ، ورباندې کلیک به وکړئ. زه ورباندې کلیک کوم، نو تاسو اوس ورته ګورئ. زه ورباندې څه کوم، کلیک کوم. صحیح ده ملګرو، اوس ګورئ تاسو ورته. زه صفحه اکاونټ نه کلیک کوم. نو ما یو اکاونټ پر همدغه نمبر جوړ کړی دی، ځکه نشو فعال. تاسو به اکثره بیا پلی سټور ته بځئ، پلی سټور څخه به څنګه وکړئ، را ډاونلوډ به یې کړئ. کله چې تاسو را ډاونلوډ کړو، نو تاسو ته به دا ډول یو صفحه راخلاصه شي. نو څنګه ویریفای کېږي، سیټینګ علامې ته به راشئ، دلته به تاسو ته څنګه وکړي، را ډاونلوډ به یې کړئ. تایید علامه به باندې تاسو دلته کلیک وکړئ، تاسو به تذکیري نمبر ورکړئ، خلاص به شي، یعنې تایید به شي. نو تاسو به نور ملګري څنګه راولئ، دا عدنان بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. څخه وروسته ترلاسه کوونکي به کلیک وکړئ. دلته حساب پیت ته بلنه شئ، دا به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دا نو ورباندې کلیک وکړو، یا همدغه سکین کړئ دغه ټپه. چې کله تاسو د موبایل نه سکین کړئ، تاسو ته به هم یو صفحه راشي. لینک ته ضرورت نشته ملګري، راولئ پر همدغه ځای باندې. تاسو اوس کتلی شئ چې کومې پیسې چې ملګرو نه ته راځي، دې ځای ته راځي او ټوټل پیسې درته چېرته ښیي. بیا به یې ورڅخه څنګه کوي، ویډرا کوي. چې تاسو یې ورڅخه ویډرا کوئ، داسې کې به لاندې راشئ. کله لاندې راغی، په دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا ځای باندې تاسو کلیک وکړو، دلته مثلا څومره پیسې دي، 2.04. نو دلته 112 ته ورسېږي، اویا افغانۍ راشي یا 2 ملګري راولي، تاسو ډایرکټ ورڅخه ویډرا کولی شئ. له همدې ځای څخه ویډرا کولی شئ. تاسو دغه کمیشنونه وګورئ، ما ته دومره کمیشنونه راغلي دي، ما بیخي زیات ورڅخه ویډرا کړي. تاسو دا ګورئ ورڅخه، دا ټولې ما ته راغلي دي. داسې کې لوند بیخي ډېرې دي، یعنې ما ورڅخه بیخي زیاته ګټه اخیستې ده. اوس فلحال زما په څومره پیسې کې دي، حساب کې بیخي کمې پیسې پکې دي، 0.42 پیسې را سره دي. نو تاسو هم زیات پیسې ګټلی شئ چې همدغه اپ په مخه بوځئ او تاسو ورڅخه پیسې اخیستی شئ. نور به هېڅ زیاتې ګټې پکې کېدي. تاسو دغه ټول کتلی شئ، که چېرته تاسو را ډاونلوډ کړئ، د بانک له لارې هر څه، برېښنا له لارې هر څخه پیسې اخیستی شئ او بیا چې موبایل ته لګئ، پر همدغه ځای کې لیږل کېږي. که تاسو نور ویډیوګانې غواړئ چې درته پې جوړ کړم، ما ته کمنټ کې ووایئ. د بله ویډیو پورې ښې چارې.